اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، نن غواړم د اشاریه لرونکو عددونو د مربع ضرب قیمت په عمومي طریقه پیدا کول در وپېژنم. د دې ترڅنګ به تاسې دغه دوه خبرې هم یاد ولرئ. لومړی دا چې که د مربع ضرب قیمت په خپل ځان کې ضرب کړو او پاتې عدد ورسره جمع کړو، نو لومړی اصلي عدد ترې لاسته راتللی شي. که چیرې هغه ترې لاسته را نشي نو عملیه مو ناسمه ده. دوهمه خبره دا چې که د مربع ضرب قیمت په دوو کې ضرب کړو او یو ورسره جمع کړو، د دې حاصل به د پاتې عدد څخه زیات وي. نو لومړی راځم د اشاریه لرونکو عددونو مربع ضرب قیمت پیدا کول تاسو ته در پیژنم. وروسته بیا په دغه دوه خبرو باندې هم تاسو ته معلومات درکوم. نو لومړی راځم دغسې لیکم 540.55 غواړو د دې مربع ضرب قیمت پیدا کړو. دا چې د اشاریې چپې خواته 3 رقمونه دي، نو لومړی رقم اول پام کې نیسو، ځکه تېره ورځ مو په ویډیو کې خبره کړې وه چې که جوړه عددونه نه وي نو تاک عدد به په پام کې نیسو. نو تاسې دا خبره په ذهن کې وساتئ چې دغه تاک عدد به د چپې خوا څخه په پام کې نیسو، نه دا چې د ښۍ خوا څخه. 2 په 2 کې 4، که دا ترې تفریق شي یو پاتې کېږي، او دغه دوه عددونه که راښکته شي جوړه، ټول عدد 140 کېږي، دغه به 2 چنده شي، 4 به شي. اوس دلته مناسب عدد 3 دی. 3 په 3 کې څو کېږي؟ 9. 3 په 4 کې 12. دغسې د 11 څخه که نه تفریق شي 8 پاتې کېږي. دلته د 3 څخه که 2 کم شي 1 پاتې کېږي. د 1 څخه 1 0. اشاریه پورته وړو، 55 راښکته کوو. دغسې ټول عدد 1855 شو. 3 حذف کوو، پاتې عدد به څو وي؟ 40. د حذف شوی عدد 2 چنده کوو، 6 به شي، او 40 ته بیا ورجمع کوو، 40 به شي. له دې وروسته مناسب عدد څو دی؟ پام وي دا هغه عددونه دي چې دلته د پاړې لپاره مناسب دي. مخکې مو په پام کې ورته نیولي دي، هم دا هم. نو دلته بیا مناسب عدد څو دی؟ 4. 400 ضرب 4، 14 1، 24 1، 25 2، 4 په 4 کې 14 2 18. نو حاصل یې څو شو؟ 1855. او د دې د تفریق حاصل څو کېږي بیا؟ 0. نو ویلی شو چې د 540.55 عدد مربع ضرب څو دی؟ 23.4. ښه، راځم یو بل مثال هم تاسو ته ښایم. 5.10 شل. 2 په 2 کې 4، که ترې تفریق شي 4 1 پاتې کېږي. اشاریه پورته وړو، 11 راښکته کوو، 2 چنده کوو، 4 به شي. دلته مناسب عدد څو دی؟ 3. 3 په 3 کې 9، او 3 په 4 کې 12. 1 ورکوو، 11 به شي. 11 څخه که نه تفریق شي 2. دلته 2 پاتې شول، له 2 څخه 2 0، له 1 څخه 1 0. اړتیا نشته چې بیا ولیکو. دا هم راښکته کوو، څو به شي ټول؟ 220.
3 دوه چنده کوو 6 به شي پاتې عدد چې 40 وي ورجمع شي څو به شي ټول 40 صفر کې پاړه ورکوو ځکه دا عدد له دې څخه ډېر کوچنی دی څو به شي 0 0 0 که دا ترې تفریق شي 200 شل بیا هم لاسته راځي اوس دلته لکه څنګه چې دا د اشاریې د ښی خوا عددونه دي نو دلته کولی شو 2 صفرونه نوره هم ور اضافه کړو ځکه په ارزښت کې کوم فرق نه راځي نو دلته بیا هم کوم عدد مناسب دی د پاړې لپاره 4 دغسې لیکو پام وي چې صفر که دوه چنده شي بیا ورجمع شي همدغه عدد کېږي نو کوم تغییر پکې نه راځي نو 4 کې پاړه ورته مناسب ده 4 شپېته 0 4 ضرب 4 16 یو حاصل 4 په 0 کې 0 جمع یو 4 په 6 کې 24 2 4 په 4 کې 16 2 18 زره 416 زره 416 که دا ترې تفریق شي 4 8 5 3 پاتې کېږي نو ویلی شو چې د 15.1 شل عدد مربع د ضرب په تقریبي شکل څو دی 2.304 هیله ده چې په دې باندې پوه شوي وئ راځم د دغو دوو خبرو د وضاحت لپاره یو ساده مثال تاسو ته ښایم 145 دلته 3 عددونه دي نو دلته لومړی یو عدد پام کې نیسو بیا نور دوه عددونه هم په پام کې نیسو یو په یو کې یو که ترې تفریق شي 0 پاتې کېږي اوس دغه دوه عددونه راښکته کوو 45 یو به دوه چنده کړو 2 به شي مناسب عدد څو دی 2 ځکه چې 2 په 2 کې 4 2 په 2 کې 4 کېږي پاتې عدد یې څو دی 1 اوس لومړی خبره چې میزان یې دی د مربع د ضرب قیمت په خپل ځان کې ضرب کوو 12 ضرب 12 څو کېږي 144 دې ته پاتې عدد ورجمع کوو 144 سره جمع 1 مساوي کېږي 145 نو دا عدد لیدل کېږي چې بیا لاسته راغی نو ویلی شو چې عملیه مو سمه ده اوس دوهمه خبره د مربع د ضرب قیمت چې 12 کېږي په 2 کې ضربوو څو به شي 24 یو ورجمع کوو څو به شي 25 پاتې عدد څو کېده 1 نو معلومه خبره ده چې 25 د 1 څخه لوی دي په دې شکل هم ویلی شو چې عملیه مو سمه ده ګرانو زده کوونکو درس یې په همدغه ځای بس وي بیا چې د یوه نوي درس سره زرېږمه د الله په امان